السلام علیکم ګرانو ملګرو، هیله لرم چې روغ او جوړ باستئ. دغه دی زه یو ځل بیا د یوې نوې ویډیو باره تاسو ته راغلی یم. هیله لرم چې دغه ویډیو ستاسو د خوښې وړ وګرځېږي. په دې ویډیو کې تاسو په دې پوه کړم چې څنګه کولی شئ تاسو د ټیک ټاک څخه پیسې ترلاسه کړئ او د ټیک ټاک آی ډي په جوړول به تاسو ته مکمل تشریح کړم په دې ویډیو کې. نو که ویډیو مو درڅخه خوښه شوه ویډیو درسره لایک کړئ، خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او خپل نظرونه مو په کمنټ کې موږ سره ولیکئ او چینل د سره هم سبسکرایب کړئ ملګرو چې دا دنه یاد ونه ځکه موږ چینل نوی دی دا سره حتما سبسکرایب کړئ. ښه ګرانو ملګرو، نو راځو لومړی ټیک ټاک خواته. په ټیک ټاک کې باندې به کلیک وکړئ. تاسو چې کله مو په ټیک ټاک باندې کلیک وکړو نو تاسو به دغه اګري اینډ کانټینیو باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو نه پوښتنه کوي چې ستاسو انټرسټ څه شی دی. موږ ورته لیکو چې ډیلی لایف، کومیډي دې باندې هم کلیک کوو، انټرټینمنټ باندې هم کلیک کوو او سپورټس او همدغه دوه تیار فوډ او آټو دا تیار انتخاب دي. نو موږ ورته یو بل هم انتخابوو چې لیوینګ دی. دا هم چې کله انتخاب کړو نیکسټ باندې کلیک کوو. نیکسټ څخه دغه صفحه خلاصېږي. ویډیوګانو ته هسې کولی شئ تاسو پورته خواته کش کړئ، تاسو نور ویډیوګانې وګورئ. سټارټ باندې کلیک کوو. نو دا د ټیک ټاک صفحه ده. موږ راځو ټیک ټاک صفحه خو جوړه شوله، اوس راځو پروفایل باندې کلیک کوو. دغلته راځو په کانټینیو ویت ګوګل باندې کلیک کوو. د چې کې تاسو لوګین او رسیګ اپ باندې کلیک وکړئ. چې کله هم کلیک وکړئ به راشئ کانټینیو ویت ګوګل باندې به کلیک وکړئ. چې کله مو کلیک وکړئ تاسو ته به یوه بله صفحه خلاصه شي. تاسو نه به هغه جیمیل اکاونټ وغواړئ. تاسو جیمیل اکاونټ چې کوم موبایل کې لرئ، که مو نه وي نو ما هم طریقه مخکې ویډیو اپلوډ کړې هغه انتخاب کړئ. موږ ورته دغه تیار اکاونټ لرو نو جاوید جاني باندې کلیک کوو. چې کله مو کلیک کړو نو تاسو دغه اکاونټ ګوري چې دې باندې مخکې کوم اکاونټ ټیک ټاک اکاونټ جوړ شوی دی که نه. نو دوی خپل هغه پروسیسینګ کوي، نه ګوري نه دی جوړ شوی. نو تاسو وایي چې تاسو په کم کال کې پیدا شوي یاستئ. تاسو به خپل تاریخ ورکړئ د پیدایښت. نو زه ورته ورکوم چې 2000 کال اول تاریخ د اول یعنې جنورۍ میاشتې. نیکسټ باندې کلیک کوو. نو اوس تاسو دغه انفارمیشن قبلوي هغوی. دغلته به الاو باندې کلیک وکړئ چې ټیک ټاک ستاسو موبایل کې لاسرسی پیدا کړي. نو ستاسو اکاونټ یو څه جوړ شي، تاسو کولی شئ دغلته یو څه فالوورس ځان سره واخلئ. نو کانټینیو باندې یعنې تاسو ژبه انګلیش باندې پوهیږئ، موږ ورته هو انګلیش کلیک پې کوو. کانټینیو چې کله مو کانټینیو باندې کلیک وکړئ تاسو به راشئ د پروفایل باندې به بیا کلیک وکړئ. نو دا دی ستاسو ټیک ټاک آی ډي جوړه شوې ده. اوس که غواړئ چې اوس تغیرات پکې راولئ نو ایډیټ پروفایل باندې به کلیک وکړئ. اوس دلته مثال نوم باندې به ایډیټ کلیک وکړئ. جاوید جاني دی، زه یې ته جاوید جاني لرې کوم، زه ورته لیکمه جلال خان، یعنې زما ټیک ټاک نوم به وي جلال خان. نو ورکومه جلال خان. چې کله مو دا ولیکلو دا به نیکسټ کوئ. دلته به یوزر نیم جاوید جاني 819 هغه هماغه دی، جیمیل هماغه دی خو ما ورته نوم چینج کو. نو که غواړئ چې بایو ورکړئ نو بایو باندې کلیک وکړئ. دلته یو څه د نوم لاندې یو معلومات چې هر څه ستاسو خوښیږي. نو زه ورته لیکمه چې I love my country یعنې زه خپل هیواد سره مینه لرم. نو دا بس زما یو خوښې جمله ده، زه دلته لیکمه. نو دا دی زما بایو هم اپلوډ شوه. نو اوس به په دې پروفایل باندې کلیک وکړئ. دغلته به سلیکټ فرام ګالري یو عکس سلیکټ کړئ ګالري څخه. الاو باندې به کلیک وکړئ. دغلته زه یو دغه عکس سلیکټ کوم ورته یو دانه عکس په دې کې. تاسو هم د خپلې ګالري څخه یو عکس ورته سلیکټ کړئ. دغلته به یې کروپ کړئ، یعنې که عکس خو غټ وي یوازې وړوکی عکس درنه غواړي. برابر هم کو اجسټ هم کو. نو سیف باندې به کلیک وکړئ. نو ستاسو دغه عکس هم اپلوډ شو. نو ستاسو په پروفایل کې دغه ایډیټینګ کولی شئ دې ځینه راولئ. دغه د ستاسو نو آی ډي جوړه ټیک ټاک هغه د ما 6 نفره فالو کړل خو زه اوس ما فالوورز نشته ځکه چې نو نوې آی ډي ده. نو ټیک ټاک آی ډي خو موږ سره جوړه شوه. تاسو اوس کولی شئ دې کې په زړه پورې ویډیوګانې، شخندي، مزاحیه یعنې کومېډي، همداسې نور ډانس انیثینګ هر څه ویډیوګانې کولی شئ وګورئ. خو ټیک ټاک تاسو ته پیسې څه وخت درکوي؟ ټیک ټاک هغه وخت تاسو ته پیسې درکوي چې تاسو کله ډېر زیات فالوورس پیدا کړئ، یعنې 15-16 فالوورس پیدا کړئ.
یا هغې نه هم زیات. نو چې کله بیا تاسو لایف راشئ، نو چې کله تاسو لایف راغلی، تاسو ته به خلک مثال سټیکر 100 بل څه رالیږي. هغه سټیکر چې تاسو ته هغوی رالیږي نو هغه په هلته په ایرون باندې خرڅېږي، یعنې خپلې پیسې هغوی مصرفوي، تا ته هغه سټیکر رالیږي. چې کله تا دغه سټیکر جمع شوې نو ته کولی شې بیرته هغه سټیکر په ټیک ټاک آی ډي باندې خرڅه کړې. نو هغه بیا وروسته کېږي، خو چې کله ستاسو فالوورس ډېر زیات شو نو زه بیا تاسو ته بله ویډیو هم د هغې باره کې جوړوم ملګرو. نو زموږ د راتلونکي ویډیو ته به په تمه شئ. چینل سره سبسکرایب کړئ ملګرو، ویډیو هم د سره لایک کړئ چې ویډیو لایک مو دره له یاده ونه وځي. د خدای په امان.